او یاد می شي د تیلو اغستلو وس مې نه و او یاد می شي د تیلو اغستلو وس مې نه و ما څاڅکي د باران یو ورځ راوړي و ډیوې ته دنیا راته په سر باندې راخیږي او زه چپ یم دنیا راته په سر باندې راخیږي او زه چپ یم ورپام مې کله کله شي د خپلې حوصلې ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، داود شاه درد یم تاسو پروګرام اورئ. مایار د مایار پروګرام دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخاطب کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر ګران ملګری، ډېر محترم، یقینا چې ډېر ښه شعر لیکي، په دومره کم عمرۍ کې ډېر پوخ شعر لیکي، ډېر محترم او ډېر ښاغلی شاه خالد صاحب راسره نن ناستې کوي. د دوی په ژوند باندې به خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به یې خوندونه اخلو. ډېر ښاغلي یا په معیار پروګرام کې درته ستړي مه شي وایم. ډېره مننه کومه درد صاحب چې په دې دومره ستړي ژوند کې، په دې دومره پریشانه زندګۍ کې، په دې دومره د منډو تړلو ژوند کې تاسو راغلی او موږ له مو وخت راکړو، موږ هم د دغه معیار پروګرام غړي وګڼلو. ډېره مننه مو کومه درد صاحب چې په دې ستړي وخت کې د دې پښتو ادب دپاره منډې تړلې وهئ او هغه ورک لالونه راولئ او په دغه شیشه باندې خلکو ته ښایئ. ډېر داد، ډېره مینه، ډېره حوصله مې ومنئ. ډېره مننه ګرانه. دا د ملګرو مینه وه. ما ستاسو نه مخکې مې یو پروګرام کړی و، خو د ملګرو هغه مینه دومره وه چې هغې وایي چې دوی له بار لاړ شئ، نو بیا هم راغلی یم. شعرونه به درنه اورم، خو د هغې نه مخکې درنه یو څو پوښتنې کوم. د شاعرۍ په دې میدان کې څوک استاد لرئ که نه؟ د چا نه مو زده کړه کړې ده؟ یاره جي داسې باقاعده استاد مو نشته. په دغه غونډو ته ځو، د دغه غونډو نه، د دغه کتابونو نه، د تنقیدي پروګرامونو ته ځو، د هغې نه زده کړه کوو. سمه ده ګرانه. را روان وخت کې مو کتاب ته څه خیال شته که نه؟ انشاءالله کوشش هم شروع کړی دی، کتاب به راځي، خامخا به راځي. سمه ده ګرانه. چېرته په نثر باندې مو لیکل کړي؟ نثر اړخ ته مو اوس پام کړی دی تر اوسه پورې که نه؟ اراده مې کړې ده، لیکل خو مې لا نه دي کړی او سوچ مې کړی دی. انشاءالله خیال مې دی ورته لیکل به په نثر باندې کوو انشاءالله. الله دې وکړي. ګرانه کومو ادبي بنډارونو سره تعلق ساتئ؟ کوم مشاعرو ته ځئ راځئ؟ او بالکل دغه دواوه پښتو ادبي ټولنې ته ځو، قلم کورنۍ والا سره هم تعلق ساتو، او د شکیب الله پښتو ادبي کاروان له هم ځو. دلته سیدان پښتو ادبي جرګه ده، موږ هم خپله جرګه هم د خپله غونډه هم د دې کې هم کار کوو. سمه ده ګرانه. مینوال درته ټول غوږ دې څه به راته ډالۍ کوئ؟ یو څو شعرونه زه اکثر د دغه نه مخکې یو 2 شعرونه ډالۍ کوم او نن مې بیا هغه 2 شعرونه راوړي دي. بیا به نور شعرونه ویم چې غم کې نشه هم خوشحالۍ کې نشه، غم کې نشه هم خوشحالۍ کې نشه، زمونږ په ټوله زندګۍ کې نشه، او تا کې نشه د مالدارۍ پرته ده، تا کې نشه د مالدارۍ پرته ده، زمونږ د خلکو غریبۍ کې نشه، او ما سره جام نشته پیاله نه لرم، ما سره جام نشته پیاله نه لرم، ما ته راواچو په جولۍ کې نشه، او بیا یې ټول عمر په ډغرو تیر شي، بیا یې ټول عمر په ډغرو تیر شي، چا چې هم وکړه په ځوانۍ کې نشه. ډېره مننه. شعرونو ته راځم. یو څو شعرونه دي چې زه یم او زما ژوند دی، زه یم او زما ژوند دی، سم ډېر ورخطا ژوند دی، دا چې په جړا ژوند دی، دا ګورې زما ژوند دی. دا مننه. زه یم او زما ژوند دی، سم ډېر ورخطا ژوند دی، دا چې په جړا ژوند دی، دا ګورې زما ژوند دی، دا چې په خندا ژوند دی، دا مې د اشنا ژوند دی، دا چې په خندا ژوند دی، دا مې د اشنا ژوند دی. مړ شي خیر د خلکو شي، مړ شي هیر د خلکو شي، دغه د دنیا ژوند دی. مننه. مړ شي هیر د خلکو شي، دغه د دنیا ژوند دی. سم د درد نه ډک دی نو، سم د درد نه ډک دی نو، سم د کربلا ژوند دی. مننه. سم د درد نه ډک دی نو، سم د کربلا ژوند دی. هیڅ معنی د ژوند نشته، دا چې بې له تا ژوند دی، هیڅ معنی د ژوند نشته، دا چې بې له تا ژوند دی. ما نشې ته مه پرېږدی، ما نشې ته مه پرېږدی، ما ته پروت بلا ژوند دی. مننه. ما نشې ته مه پرېږدی، ما ته پروت بلا ژوند دی. دا واړه ونه وژنې، دا واړه ونه وژنې، دوی کې هم د چا ژوند دی. مننه. دا واړه ونه وژنې، دوی کې هم د چا ژوند دی. او غزل ته راځم. لکه نغمې چې د یو مات منګي ستاره وځي،
لکه نغمې چې د یو مات منګي ستاره وزي په محبت کې سړی دغسې د کاره وزي دلته د حق ویلو دغه یو سزا ډیره ده دلته د حق ویلو دغه یو سزا ډیره ده سړی قاتلم شي مقتولم شي د داره وزي ډیره مننه دلته د حق ویلو دغه یو سزا ډیره ده سړی قاتلم شي مقتولم شي د داره وزي د کامیابۍ د مقام مورې ماته تا راکړې د کامیابۍ د مقام مورې ماته تا راکړې تا ته د زړه نه دعاګانې مې بې شماره وځي ډېره مننه د کامیابۍ د مقام مورې ماته تا راکړې تا ته د زړه نه دعاګانې مې بې شماره وځي چې پکې نه کېږي د مینې محبت خبرې چې پکې نه کېږي د مینې محبت خبرې ورته مجلس پرېږدي خالد ترې نه د قاره وځي چې پکې نه کېږي د مینې محبت خبرې ورته مجلس پرېږدي خالد ترې نه د کاره وځي د غریبۍ د نوم مزار شم مسافر کې سړی د غریبۍ د نوم مزار شم مسافر کې سړی پکې کور کلی پرېږدي هم پکې د ښاره وځي د غریبۍ د نوم مزار شم مسافر کې سړی پکې کور کلی پرېږدي هم پکې د ښاره وځي او چې پکې نه کېږي د مینې محبت خبرې ورته چې پکې نه کېږي د مینې محبت خبرې ورته مجلس پرېږدي خالد ترې نه د کاره وځي ډېره مننه ګرانه یو غزل را سره بلم شریک کړي معیار پروګرام کې ولې نه یو څو شعرونه به د غزل نه مخکې ووایم ورته ورګوره په قلار د تصویرونو منځ کې ورته ورګوره په قلار د تصویرونو منځ کې چې درښکاره شي زما یار د تصویرونو منځ کې ډېره مننه ورته ورګوره په قلار د تصویرونو منځ کې چې درښکاره شي زما یار د تصویرونو منځ کې دا چې د یو بل په اوږو باندې لاس ایښی دی دا چې د یو بل په اوږو باندې لاس ایښی دی دغه یو زه یم بل مې پلار د تصویرونو منځ کې ډېره مننه دا چې د یو بل په اوږو باندې لاس ایښی دی دغه یو زه یم بل مې پلار د تصویرونو منځ کې د غریبۍ مېرمنه واخلم ورته وګوره د غریبۍ مېرمنه واخلم ورته وګوره لږ ټولو یارانو کې یم خوار د تصویرونو منځ کې ډېره مننه غزل دی ساسکو د باران سره اوړمه را اوړمه ساسکو د باران سره اوړمه را اوړمه خاندمه د ځان سره اوړمه را اوړمه ساسکو د باران سره اوړمه را اوړمه خاندمه د ځان سره اوړمه را اوړمه زړه مې ترې نه نه کېږي زړه به مې ترې سو شي زړه مې ترې نه نه کېږي زړه به مې ترې سو شي خوا کې د جانان سره اوړمه را اوړمه خاندمه مسکی یمه لاندې لاندې ګورمه خاندمه مسکی یمه لاندې لاندې ګورمه ګرځمه د خان سره اوړمه را اوړمه ډېره مننه خاندمه مسکی یمه لاندې لاندې ګورمه ګرځمه د خان سره اوړمه را اوړمه زده کړه ترېنه کومه چا ویل وی مقام یې و زده کړه ترېنه کومه چا ویل وی مقام یې و لږ شانت شیطان سره اوړمه را اوړمه ډېره مننه زه ګورې یریږمه د دې دور د خلکو زه ګورې یریږم د دې دور د خلکو ستا په شان انسان سره اوړمه را اوړمه ډېره مننه زه ګورې یریږم د دې دور د خلکو نه ستا په شان انسان سره اوړمه را اوړمه ویښ یم خوب نه راځي ویم اسمان را پرېونځي ویښ یم خوب نه راځي ویم اسمان را پرېونځي ټوله شپه طوفان سره اوړمه را اوړمه ډېره مننه ویښ یم خوب نه راځي ویم اسمان را پرېونځي ټوله شپه طوفان سره اوړمه را اوړمه ځان له ژوند مې خوښ نه دی لاړمه خالده ښه ځان له ژوند مې خوښ نه دی لاړمه خالده ښه زما د کاروان سره اوړمه را اوړمه شاه خالد صاحب ډېر ښکلي شعرونه ګرانو کتونکو شاه خالد مو واورېده یقینا چې په دغه کم عمرۍ کې ډېر ښایسته شعر لیکي شاه خالد صاحب په اخره کې مینوالو ته ورکوټه شان پیغام ورکوي ډېره مننه مینوالو ته پښتنو ورونو ته دغه یو پیغام ورکوم چې خپل ذهنونه او خپل کردارونه دا ټول عمر پازیټیو ساتي مثبت سوچ وساتي دا به د دې دپاره کامیابي وي ګرانه له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې ماله مو دغه دوه شیبې راکړې ډېره مننه کوم جي ډېره مننه
ډیره مننه ګرانو کتونکو. شاه خالد نه مو د خوند او د رنګ شعرونه واورېده. زموږ د پروګرام همدغه یوه هڅه هغه شخصیتونه تاسو سره مخاطب کول دي کوم چې په پښتو معیار کم چې پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې نن تاسو شاه خالد واورېده. انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې کې په یو نوي ملګري سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي داود شاه درد له اجازت. چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم.